لهم البشرى في الحیاة الدنیا. ښه خوب د مؤمنانو لپاره خوشخبري ده په ژوند د دنیا. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. محترم ورونو خویندو، هیله لرم چې تاسو روغ جوړ یاست. د تعبیر خواب سلسله کې یو څو خوبونه دي چې هغه ما نه پرون پاتې دي، هغه انشاءالله تعبیروو. څو نور نن راغلي نو خوب اورو. مولوي صاحب کله چې ډېر استغفار ووایم د ورځې نه ده ښه له کوم اذکار وکړم یعنې ډېر توبهګار شم الله ته متوجه سي. خوب باندې وینم بربنډ ده یعنې لوڅ خوب وینم ښه بس تعبیر نه راته معلومېږي په دې هیله که مې تعبیر راکړو د دوی وارې ښه نو دا څه کله ته وایې څه کله استغفار وایې، الله ته متوجه کېږي، دعاګانې کوي، توبې وباسي، ته بیا خپل مور په خوب کې ګورې چې هغه جامې په ځان نه او داسې حالت کې هغه په خوب کې ګورې، نو دا ډېر ښه خوب ده. الله دې درته ښه کړي. څه په خوب کې یو څوک لوڅ وکتل شي، جامې پرې نه وي، بربند وي او هغه هم داسې احساس نه کوي، عادي وي او ته هم عادي یې، نو دا ډېر ښه تعبیر لري. د دې معنا دا ده چې هغه کس شخصیت تا ته ښکاره شوی دی، د هغه قدر تا ته ښکاره شوی ده او د هغه څه کوم خبرې دي، کوم نصیحتونه دي او کوم فکر ده، هغه ټول تا باندې اثر کړی ده او ته د هغه مطابق کوشش کوي چې وچلېږې، تا هغه درک کړی دی، ده درک د ښه صحیح دغه نه پوره شوی ده او تا هغه پېژندلی ده او هغه څه کوم اخلاص تا سره لري هغه ټول تا ته معلوم شوي دي، تا ته ښکاره کېږي ورځ په ورځ، خصوصا مور چې هغه وفات شوي یا ژوندی وي سره یې داسې حالت کې وګوري. که په ژوند ته وګورې چې داسې وي نو معنا داسې ده تا ته دغه قدر معلومیږي، دغه عزت او دا معلومیږي او ته انشاءالله دې نه وروسته هغه سره ښه کوې. او اوس ته وایې چې مور مې وفات شوې ده، چې کله ته استغفار ووایې، الله ته متوجه کېږي، توبې وباسې، نو بیا ته دا خوب ګورې چې مور دې بربند وي، جامې پرې نه وي، نو دا ډېر ښه خوب ده. تعبیر یې همدغه ده چې ته اوس هغه د مور په کوم نصیحتونه دو د مور څه کوم مناسبو تا ته قدر چې وکړي، هغه شیان چې په ژوند کې نصیحتونه تا نه دي منلي او قدر د مناسب نه ده کړی، اوس هغه شیان ستا په زړه ته راځي او اوس ته هغه ته متوجه یې او هغه ته خیر رسوې او نیک عمل کوي. دا ټول دعاګانې دي تا په حصه کې هم قبلېږي، د مور په حصه کې دې انشاءالله هغه ته هم رسېږي، نو دا ډېر ښه خوب ده. الله دې درته ښه کړي. او بل تعبیر دا ده چې کله ته ښه عملونه وکړې نو شیطان دې لپاره چې تا ذهن مصروف کړي او تا ذهن خراب کړي، ته ډېر خواري کوې، خپل ځان فارغوې، الله ته متوجه کېږي او بیا داسې ښه عملونه کوې، نو د دې لپاره شیطان چې تا پرې نه دي چې دا ښه عملونه وکړې او دې کې مخکې لاړ شې، نو داسې یو خوب تا باندې وګوري ستا خفه کړي، نو په دې باندې هېڅ مه خفه کېږه، دا ډېر ښه خوب ده او څه خاص دغه پکې نشته. الله دې درته ښه کړي. نو الله نه خیر وغواړه، دعاګانې زیات وکړه ځان ته، مور ته، والله تعالی اعلم. دا بل خوب دا اورې؟ استاد ښایي جوړ یې تکړه یې الله دې وکړي چې روغ جوړ یې صحت جامې دې په تن وي. امین. خیر اوسه. استاد نن مې خوب ولده یو په خوب کې چې څه کور په امیر و، د هغه موټر کې را سره و، موټر مې پسې روان کړی و، ښه داسې هغه ته مې پسې وسله او بدۍ ته دا یې خوب تعبیر دی په نو خوب کې موټر کتل او وسایل نقلیه چې څومره یې موټرسایکل بایسکل وي څه هر شی وي، دا څه کله ته په خوب کې ګورې صحیح چلوې، ستا په کنټرول کې وي او څه حادثه نه کېږي، ښه صحیح روان یې، ستا په کنټرول کې وي، نو دا ډېر ښه تعبیر لري. دا په دې ژوند باندې تعبیر کېږي چې تا دا ژوند ښه روان ده، خپل د ژوند څه کوم مسؤلیتونه دي دا ته ښه ادا کوې او هر څه سرته رسوې او ښه روان یې او احتیاط وکړه. دې باندې تعبیر کېږي چې ته باید ډېر احتیاط وکړې، دا ستا ژوند څه ده، دا ستا د ګزاره او د کورنۍ دا ډېر نازک ده او یو بل سره روابط دا باید ډېر وساتې، د هر چا قدر، د هر چا احترام او هر چا سره ښه رفتار او د خپل هر عمل جوابګو اوسېږي او متوجه اوسېږي. ستا مسؤلیت ډېر غټ ده، لږه کې خطایي، لږ اشتباه او لږ غفلت کېدای سي تا ته مشکل پیدا کړي، نو په دې باندې تعبیر کېږي. معنا داسې ستا ژوند ښه روان ده انشاءالله او کوشش وکړه، احتیاط وکړه، والله تعالی اعلم. دا بل خوب ده، دا اورو؟ ها دا ورور وایي چې ما خوب لیدلی ده چې خلک مې اداموي او زه هم دې کار ته راضي یم او خلک هم راضي دي، عادي خبره ده، خلک مې زه هم نه تښتم، عادي
او خلک ما اعداموي او د اعدام وخت مې ده او زه هم یقیني یم چې اعدام کېږم او اعداموي مې او د کلي خلک او ملاو ټول راجمع شوي دي. نو دا ډېر ښه خوب ده. که ته قرضدار یې نو معنا غاړه دې بنده ده او چې کې قرضدار یې نو انشاءالله قرض دې خلاصېږي، ځکه دا اعدام چې ده دا په غاړه کې اعدام کېږي او غاړه خلاصېږي، یعنې غاړه پرې کېږي، غاړه کې زوره وهل کېږي. نو معنا داسې انشاءالله ستاسو که څه مشکل وي غاړه دې چېرته بند وي او یا قرضداري کې یا نور څه معامله کې نو دا مشکل دې حل کېږي او په دې مشکل کې انشاءالله تا سره ډېر خلک کومک کوي او الله تعالی دا مشکل تا ته اسانوي او دا مشکل د اسانېدو وخت راغلی دی انشاءالله الله به درته دا ټول مشکلات اسان کړي. والله تعالی اعلم. ښه د بل خوب یو ورور لیکلی ده، د بل چا خوب ده، د یو همشیره د یو خور خوب ده، یو چا ته یې لیږلی، هغه بیا ما ته لیږلی ده. نو لیکلي دي چې 2 کاله مخکې زما یو شاګرد د روژې په میاشت کې په خوب کې لیدلی ومه. استاذه ده، نو شاګرد یې په خوب کې لیدلی دی چې همالته چېرته چې دنده وه هغه د هغه ځای له مدیر سره زما واده وي او دواړه سپین لباس اغوستی وي او ډېر خوشحاله وي او نور هم ټول خوشحال وي. حالانکه په حقیقت کې هغه ماته یو شخصیت و او د یو سلام نه بغیر نور هیڅ هم او دغه شاګرد مې هم ډېره حیاناکه پیغله وه. دغه خوب نه وروسته بیخي طبیعت مې بدل شو، وویشت د روژې نه تر وخت ما خوراک ښه. نو دا خوب څه ده چې ته د استاذه ده او یو شاګرد یې دا په خوب کې لیدلې ده، خپل استاذ یې په خوب کې لیدلی چې د همغه ځای د مدیر سره د واده وي. نو دا خوب صحیح نه ده. دا خوب سوچونه دي، فکرونه دي او څه خاص تعبیر پکې نشته. کیدای شي دا مسایل یاد شوي وي یا کیدای شي داسې چا یاد کړي وي یا کیدای شي په دې باندې بحث شوی وي. نو دا خوب کتل شوی ده. خوب هغه تعبیر کېږي چې هغه د یو الله لخوا وي، ملک هغه خوب انسان ته تمثیلوي. هغه خوب کې بیا یو څه شی وي، هغه کې یو څه راز وي، یو څه رمزونه وي، همغه بیا هغه کې خیر هم وي او هغه ویل شي یا تعبیر شي یا مثلا ظاهره کې ډېر تعبیر یې بل رقم وي خو هغه بیا تعبیر شي لږ سړي ته منل کېږي. اوس دا خوب څه ده، که دا خوب موږ تعبیر کړو په دې کې څه ووایو، یعنې په دې کې موږ نشو ویلی چې رښتیا دغه استاذ یې څه ده دغه د دې واده کېږي د همغه مدیر سره د دې خوب تعبیر داسې ده. دا حالانکه داسې نه ده، دا مسایل په دې باندې په یو خوب باندې نه ده کېږي. او دا خو دا لباس څه ده، دی وایي چې سپین لباس یې اغوستی وي. نو دا تعبیر لري، دا سپین لباس د په خوشحالي باندې تعبیر کېږي، په صفایي پاکي باندې تعبیر کېږي. نور په دې کې داسې خاص شی نشته. همدغه تعبیر شي په دې باندې چې دا واده کېږي او دوی باید یو بل سره واده وکړي، خوب کتل شوی ده، نور هېڅ شی نشته. دا کیدای شي دا مسایل یاد شوي او د هغه انسان فکر ده او په دې باندې چېرته بحث شوی یا تا بحث نه یې کړی، دوی بحث نه یې کړی، بل چا به بحث کړي، نو دا خوب بیا کتل شوی ده. او دی وایي بیا بل خوب یې داسې دی، یو بل همداسې یو څه خوب یې لیدلی، یو بل زده کوونکی وایي خوب لیدلی چې دی ته وایي، د استاد ته وایي چې ته واده شوی او د مشهور شخص مېرمن او 2 ماشومان دې هم وي، صحتمند او ستاسو مور ستا زوی وایي مور مې بې بچې نه راوړي. نو دا صحیح نه ده، دا خوب داسې نه وي، د الله لخوا دا خوب نه وي او دې خوب کې تعبیر نه وي، دې خوب کې خیر نه وي، دې خوب کې هېڅ خیر نه وي. که دا تعبیر شي یا نه شي، دې خوب کې خیر نه وي، دا چاته ویل شي ونه ویل شي. دا سوچونه دي، فکرونه دي، ځینې خوبونه بیخي ستا په سوچ کې فکر هم نه وي، شیطان هغه راوړي چې دا مسایل تا په زړه کې واچي، ستا د درس نه وباسي، په درس کې ناست یې، حلقه کې ناست یې، درس کې سم کې ناست یې او دا مسایل درته په ذهن کې واچي. نو دا خوبونه صحیح نه دي. کله کله داسې کېږي د یو چا مسلمان د یو چا پیسه کې ته ډېر ښه ګمان لرې، نو دغه پیسه کې شیطان په تا باندې داسې خوبونه وګوري، تا په سوچونو کې واچي، تا په سوچونو کې واچي او هغه نه بیا داسې یو شی خوب ورته ووایي، یو شی واورې او هغه ذهن د دغه پیسه کې خراب کړي، بدګمانه دي کړي. نو دا خوبونه تعبیر نه لري، دې کې خیر شر نشته. نو بیا د خپل خوب یم څه ده، د دې استاد خپل خوب یې ده چې په اتفاق سره په همدې شپه ما خوب لیدلی وه چې پلارجان او مورکۍ سره مې د تره زامن ناست وي او زه چې کله راشم بل ځای نه یو دم څادر مې ورک شي، ټول راته عجیب ګوري او زه د مور شاته پټ شم، مور مې هم ته مې وایم خیر دی یو څادر پیدا کړه، خو هغه یې بې پروایي او خپله وایم دا څه نه کوي تر څو چې خپله پیدا نه کړي. دې سره یو لوی ګلابي او ډېر ښایسته څادر الماري نه واخلم او ځان تاو کړم، هماغه ساعت کې داسې زړه مې سکون ترلاسه کړي چې بې نهایت ارام شم.
نو ته وایې چې د بل ځای نه راځم. اوس دا خوب لږ صحیح ده، دا خوب کې لږ تعبیر شته، دا ستا خپل خوب ده چې ته وایې چې د بل ځای نه یو دم څادر مې راشي، یو دم څادر دې ورک شي. نو دا څادر ورکېدو نه مراد دا ده چې تا نه کله کله څادر په سر اچول کېږي، او سر د افکارو ځای ده، د سکون د ارامش ځای ده. نو دغه څادر چې تا نه ورکېږي، معنا دا چې تا کله کله سوچونه دي، افکار دي، دا پریشانه کېږي، یو ته کور نه ډېر مه وځه. که ستا د درس تدریس چېرته لرې ځای وي، نو تا ته ډېر مناسب نه ده چې ډېر لرې ځای ته لاړ شې، ځکه ښځې ته چې امر شوی ده، نو هغه چې ارام وکړي، کور کې کښېني، ډېر ونه وځي، ضرورت نه زیات او ډېر لرې لاړ نه شي. نو ته څومره ګرځې او بیا په لارو کې په بازار او دې سره هغه کم فکر او افکار ستا ته پیدا کېږي، نو هغه شیانو په سبب باندې تا ته لږ پریشاني پیدا کېږي. نو دغه پریشاني په سبب باندې ته داسې فکر کوې چې ته ناارام یې، تا نه یو سکون، یو آرامش دا تا نه تللی ده. نو ته بیا وایې چې زه څادر پیدا کومه دربارینه او ډېر ښایسته ګلابي څادر یې په سر یې اچومه. نو بیا مور ته مې وایم چې مور هم په داسې خبرې دي چې هغه مور ته هم نشي کولی. یعنې کله کله انسان ته داسې خبرې پیدا کېږي، ستړیا او سوچونه، چې هغه ته مور دې هغه حصه کې، په هغه پیسه کې مور دې هېڅ شی تا سره نشي کولی. نو ته به خپله دا کارونه به کوې، ته به خپله کوې، ته به خپله ترتیب به جوړوې د خپل ژوند، ډېر به ګرځېنه او ډېر به علایقو روابط دا به ډېر کم ساتې او د الله نه به خیر غواړې، او کوشش به کوې چې تلاوت، کتابونو سره او مطالعې سره دې سره ډېر زیات رابطه وساتي، او یوازې توپ ته ځان مه پرېږده، موبایل ډېر مه استعمالوه، او کوشش وکړه چې ځان مصروف کړي په مطالعه باندې، په تلاوت باندې، په مور پلار په خدمت باندې. والله تعالی اعلم. د بل خوب دا اورئ؟ هغه په سر باندې د کوټې په سر باندې ښه. او دا زینه چې ده دا داسې اواره پرته وي، ښه. اواره پرته وي، یو دم وښویېږي، چې وښویېږي همداسې د هغه زینه باندې چې څنګه سړی خېږي که نه همداسې راوغورځېږي، راوښویېږي، لنډې ساه یې هغه ساه ته دویم که دا دې ساه ته غورځېږي، خو نه ساه ته وغورځېږي او نه دا زینه وښویېږي، بس نېغ همداسې ولګېږي او زه یې په دې منځ کې پاتې شم، همداسې تکلیف مکلیف ونه رسېږي. ښه. بس راجع شم تا ته مې بیا هغه وکړو. دا ورور وایي چې زه مسافر یم، لاره کې یم، را خپل هدف ته نه یم رسېدلی، او خوب مې ولیده چې د بام په سر زه ویده یم، او زینه یې موږ سره زینه اوار پرته یي، او بیا په دې بام سر زه ناست یم، نو دا زینه وښویېږي د بام نه، او زه هم ورسره وښویېږم، او بیا د یو څاه یې هلته څاه ته برابر شي، زه وایم کېدای شي دا څاه کې وغورځي، خو څاه کې ونه غورځېږي، بلکې د څاه په غاړه کې همداسې سیده ودرېږي او ما ته هېڅ ضرر ونه رسېږي. نو د دې خوب تعبیر دا ده، د بام نه مراد داسې ښکاره ځای، افشا ځای، یعنې تاسو داسې ځای کې یئ چې هلته تاسو لیدل کېږئ، افشا یئ، نو موقعیت هم لږه کوي، تغییر کوي. بام نه مراد، بام کې څوک ارام نه کېږي، بام کې څوک نه کښېني، که بام ته هم خېږي، ضرورت لپاره خېږي، بېرته ژر کوزېږي او بام کې ډېر وخت نه تېرېږي. نو ته څه وایې چې بام کې ناست یې او بیا زینه همالته ایښی ده، نو معنا دا چې ته څومره د زینې نه مراد د درجې او د مشکلاتو د سفر چې تا روان کړی ده، یو ځای ته پکې رسېدلی، یو څه قدمونه دې اخیستي دي، یو ځای ته رسېدلی، او د ښویېدو نه مراد دا چې دغه کم ترتیب چې تا شروع کړی، که لږه کې اشتباه وکړي او داسې بې ځایه ته وخت بې ځایه ته پاتې شي او هلته ته افشا شي، ونیول شي، نو کېدای شي بېرته خپل ځای ته بېرته راسې، بېرته تا ریپورټ کړي. نو دې کې همدغه اشاره ده چې ته د ښکاره ځای کې مه اوسېږئ، ځای هم تبدیل کړئ، او که لږه کې اشتباه وشو، نو که ځای نه تبدیلوئ، که اشتباه وشو، نو کېدای شي بیا ته بېرته خپل ځای ته راشئ، او د سفر دا دی ټول، خو بیا هم دومره غټ تکلیف او دومره خطر چې ته تدارېږي، هغه انشاءالله درته نه رسېږي. والله تعالی اعلم.